موټر ټول د تا چرته روان کړې ته ما پسې راځه ته ته ما ته ووایه که نه په دنیا کې زیاته لچو دی د چا دی لچو دی د چا نه یم خو د جګون نه یم که نه پلار نه مې د پلار نه لچو دی ته ما ته ووایه چې ته د پلار دا خبره ولې نه نه یې منم نو په ما باندې کارونه هم کوي او په خپله نه کوي نو یو کار کوه که ګوره کوم مور پلار چې د اولاد خبره مني ټیک شوه بلکل او یا اولاد چې کوم دی د مور پلار خبره نه مني نو دا دواړه تربګنۍ راځي ټیک شوه بلکل چې ستا مور پلار خبره نه مني نو مردکیه ته هم مه منه صحیح ده که نه زه ورو منم نه او بل داسې کار کوه چې زما په اشاره چلېږه ګوره اوسني مور پلار دا ډسپوزیبل شوي که نه دی هغه څنګه هغه څنګه هغه داسې چې پیسې دې وله یوړې نو کوکې به دې نه او که نه ټول به دې کي او چې پیسې دې وله یوړې پیسې چل به را سره کوي اخوا مخ ته ټیټ شه نور هم ټیټ شه بوقه یې روباسه سره کوي نو زه تا ته یو ته خوله ته مه وکړه نو دا تا سره مور پلار دا چلېږي ولې نه ولې نه بېرته راکوي چې پیسې دې جیب خالي که نه لته به درکوي بلکل نو زه تا ته یو خبره کوم چې دغه پلار دی نه دی غونچه ګل کاکا دا د غوی په شان سترګې چې داسې بوقې رېنجسي بلکل خو د سره ونه منې دې په کلي کې چې الکوانه باندې په غولخور مشهور ستا دا پلار غولخور و چې کور ته واسه ورته مې دا دې ګوره یا خلاصه غولخوره ای د نربیا ته ګوره چې تا سره د پلار څه چل کوي صحیح ده دا به ښکلۍ ټیک ده که نه بس اوس په ورته ویم کور ته خو ټیټ ورځم او ما ته یې ویو وی چاته یو مو یې نیولی دی که نه ما سره کار دی نه لوله خو د سره لاړ نه شي دومره بوزدله کار دی لو که نه په دې وجه باندې ما خپل کلي پرېښي دي او د بل په کلي کې اوسېږي صحیح ده بس او لو ته چې ګورم په پټي کې دی غنم نو ډوډۍ نه مې هم ورشي ولې جاړې دا چې کار و پروس کلیلو نیولي و که نه نو چې لاړو که نه اصله ما دا سوټې په کچا کړې وې او بیا په ما خارخه مو لګېدو عربیانو چې په غولو لاس خاشي ما لیدلي دلته مو وتلې ته ما د لو نه مې توبه ده ای د نربیا او دې له به نوم هم کېږي د لو نه مې توبه ده ټیک ده سلام علیکم دا چې ګوره پاته ما ته څېس کي نو ولې څه کوې ولې څه کوې په بوخو مې چې کوم نه زړه شین شو چې به نه څکم ته کار له نه ځې پټي ته نه ځې ولې دا خبرې کوي بیا ته څوک دا خبرې کوي نو چې ته ما ته وکړې نو زه به تا ته نه کوم نه ستا حق نشته چې ته ما ته دا خبرې وکړې چې پاڅه کار ته لاړ شې زما حق شته ولې نشته چې کوم د املوکو په تور کې نیسه به یو ته ما ته زما حق د املوکو په تور کې نه مه باځه د دغه خبره څه وه که نه تاسې بېرته ویل کې همدغه ته راته یو کس ووایي وایي ستا پلار چې هلک و دې په غولخور مشهور و ای غولخوره وایي درته ووایي وزار ونه کړي چا درته ووایي دا راته اسلم استاد ووایي زما استاد دی وړه خبرې وکړه څه ونه کړي څه دی که نه اسلم صاحب خو به زه بیا ګورم دې خواڅه پیسې مې څه کړې پیسې به تا سړي که نه بس دا د اجارې پیسې د مچکي خانې 100,000 روپۍ دي 100,000 نور نه پوهېږم 100,000 دا صحیح ده دا ور یو څه شابه او ته چېرته ځې څه ته نن زه راچېس پټي ته ځې ځه که نه وځه بچی را پسې ځه خبرې کړه دا خوړلي ده کوم ځای کې وسو ما خو موټر ځانې راپونګه کړی دی دا ته اوس چېرته تلې ما بشیر صاحب په لارې کوم دوکاندار له مې پرې خرڅ کړی ښه هغه دوکان له مړه هغې ډېر ارزانه دي یار ګورم چې ښه دغه میلاو شي نیسې به یې دغه کړم بیا ټیک ده صحیح ده روغه ده زه ورځم د دوکان یې کولاو دی صحیح ده واوا چاشي په خیر علي مزدګي ټیک ټاکي مرکه
چا سره خبرې کولې دا مړه هلته دوکاندار ته مې رنګ وکړو هغه دا موټر یې دي که نه ها نو من چې دوکان یې بند دی که کولاو دی ها نو مجبوري مې دا موټر دی یاره بس دا وړمه خرڅو مې مړه ولې خرڅې هلکه دا خو هغه دا دی څنګه موټر دی موټر خو دومرې دا هغه موټر نه د اوبو موټر دی ډېر ګران دی نه مړه بس مجبوري ده چانچی نه میړه کېده هلکه مېړه خرڅې نه اخلي ولې نه له مې کره موټر نشته دا چې ګل مې دونه اوبه څکي او چیم ځان له غواړي چیم پخه کا بس ټیک ده که نه ته یې واله که نه نو په څو بیا راکړي داسې کار وکړه بس یو 1,500 روپۍ راکړه اچھا مالا 1,000 روپۍ مالا مې پلار پیسې راکړي دي 1,000 روپۍ دي وایي دا کس له یو څه هغه سره مې اوس دا خبرې کولې په 35,000 مې ورسره خبره وکړله ویل رایوړه مړه چاچي کیسې ډېرې نه کوم په 15,000 راکړې نو شل کا هغه نه به دا وایه که نه نو مړه ودې که دا دې انټیک شي دا دې به ډېر مزېدار دي دا وایه مړه 30-35,000 روپو مې له په 60,000 کو صحیح ده که نه دا پلار مې خوښ نه و به زه به ځان له خرڅ کړم په 10,000 خوښ یې نه و واپس یې ماله راوړل مې بیا وایه دا صحیح ده دا صحیح ده چاچي ټول عمر د واړې مخونه نه ووالې بچي پته به دې لګي دا د ګل به مې سم خوشحاله شي تو غیبه خیال کوئ ګورې غله راګرد شوي ده وګوره دې موبایل کې روزانه نوې خبر اورم د جومات نه دا بیټري او دغه رانه څه یو نشي د دې خیال کوئ نور غله پرېږده د دې سړي خیال ساته ده خدای دې بیخونه باسي د دې د نه خوشحاله که زما قدر کې ته ماته معلوم یې دا هغه عثمان یو 50,000 روپۍ راوړی وي هلته مې ورکړې دا کمی نه دي تا به ورته پوره پیسې راوړه موږ به دلته څه کوو مخکې بس یو درې ورځې مې راکوي بیا راپسې راشي هلکه څه کې د خدای مسلمان اوس په دې رانه خوله ماته کړې وه دا واده و د رنو د خو تېره وه ته په خپله ډینګې مات شې که نه هغه به سړیتوب شه که نه نو څوغی به کونډ دی که دا دې په د مشر ټول سره عقل زده که نه ماشې دی ماشې دی خو غونډ ستا بچي دي نو څه مې درته ووایي زما دا خبره چې په ګپ باندې ماړه وایي ګورې دې پټي ته بوځه ولته ورته یې ویې ګوټ ته یان دي وځه راځه چې ځو کودال راواله بس همدغه کار ورشه تاسو چې وایي دا بوله ته څه کوې دا شکر چې کار ورته ووایې نو زه یې وایم مخکې کېږه راځه ځه هسې زیاتي ځه راځه پاسه نن لاس نیولې بوځم تل ته خیر کوه پاسه ظالمه ته به چې مرګ لرې بوځم ګور د باندې کوم که نه بلاره کیسه خاص ته پته چې د پېژنګلو سمینه دیني وکړې په غم مې وانړی موږ څوک پېژني بلال د کوره وځي یخ وځي څنګه یختي وځي دا پر سر مات کی په چا پسې وځي الکه د خدای ظالمانو سبا خو دې موټر دومره غلي د جوماتونو نه پټي د لارو کوڅو نه پټي د جرو نه پټي نو ما راته وی 400 بازار ته یو څه هلته به خرڅ کړي مالدګي مې د خرڅ کو او هغه د چا څه نه او که ته چې دونه یېرېږې نو مزه په پسو دی ورته هغه په لږ ځای دا د 100 روپو موټر ستا خو دماغ خراب دي پټاوه ما را مخامخ شي رو باسه نه ما ته پیسو کړو دا پیسې دي په نظارې ته ته خو یا بي دغه دادي که نه 1,000 دادي 15,000 لږ د 15,000 نو را پوګه کړی ما راوړم ما ته خو بس تیارې ته منظرې بس سره ما خراب ودرې دی نه پکېږه څوک مونږ وینو په شرمونو په شرمېږو موږ خد دی داسې د غلو دی درانه علت پاندرې زمې د سرو زرو تڼه بوډا د پان په سر په وایه سلامونه یادکه ها څه پدې ها ته ما په دې سره کلمه ده لیکه نه او ته ما ته دا وایي چې پیسې دې ورسولې او که نه پیسې دا چې ګوره پیسې خو مې سم ځای ته ورسولې ها او داسې دي دا اوبو پمپ ته که نه نو ما دا دې ته څه وایي هغه اکسیډنټ دی که څه شی دی ها او نو دا مې واغوستو پسو دا په 100 روپۍ نو یا او که نه دلته اوبه موټر نو ټاس پیدا دی و منه یادکه څه پدې دي ها
داسې څه دی که نه همدا ورته ونیسه نه دا د چا نه واغېستې دا را باندې چانسي خرڅ کو چې د خوړلي وختي په کلي کې اعلانونه شوي وو ها وایي د جومات نه چې کوم چا د اوبو موټر پټ کړی دی څه چې د خوړلي نو غېږه باندې خرڅ ولګه